نه خپلو درنو ته راغلي یو نه بل چا پسې سپکې یایو خو خپل کوم وخت تیر شولو دا به ضرور یو ځل مخ راولو چې آیا موږ د خلکو یاداشت ډېر کمزوری ده دوی هیر شي زه یو کال اول هم تاسو ته په همدغې حجرې ته راغلی وم همدلې مې تاسو سره خبرې کړې وې یو کال یې پوره شو اوس مې د تره الیکشن ده بیا راغلي یو میاشت نیمې بعد د ما الیکشن ده زه به بیا راځم مقصد مې د دې خبرې دا ده چې موږ او د تاسو خپله کې خلاصی نشته ده هغه خلکو کې نه یو چې ووټ واخلي بیا 15 کالو بعد سلام کوي چې السلام علیکم راغلم څرنګې مسعود صاحب خبره وکړله چې موږ دا ووټ چې ده دا بنیادي ضروریات باندې اخلو دا ډېره باله خبره ده چې دا بنیادي ضروریات اوس هم دلې نشته دي دې پسې څه وجوهات دي ټولو کې اول به زه راشم تاسو په وابډا باندې ما خپل الیکشن کې تاسو وویل چې رښتیا دي که دروغ دي که په ما باندې مو یوه خبره دروغ ثابت کړه روان پی کې الیکشن د زه به نن استعفا ورکړم په دروغو باندې نه کېږي در سکیم باندې خدای به نه وخواه کېدای شي موږ نه څه غلط ستر سوچ کړی و موږ خپل سوچ دا و چې 18 الیکشن کې به چې دا که نه موږ دا برملا اعلان کوو د پی کې 80 کې چې د وابډا مسله کمبو ټرانسفارمرو مسله مکمل خاتمه شوه ویل چې دا کمبې او ټرانسفارمرې پرتې وي خو څه خلک د دې فتنې دور ده په دروغو په قسمونو په دوی چلی اوس نه چلیږي بچې توری چلونکی وه چې دا د دجال په نقش قدم روان دي دا چې کوم مخلوق راغلی د دروغو قرآنونه قسمونه خوري که نه دغه څلور کاسه یو د تاسو د کلي ساجد اقبال یو د سیاب و طیب یو د طیب دا کسه د سلامه خو سیاب و دا دغه څلورو کاسو په دغو تاسو کمبو باندې سټې اخیستې ده دا کمبې خو سره بجلي عظیم باغ ته نه روانه آیا تاسو کې زه تاسو نه پوښتنه یو کس ته پوښتنه وکړه چې په مو سټې ویلې اخیستې ده مقصد مو څه ده کار مو څه ده خدای خو حکومت ویر کړو که نه دا څلور کاله وفاق کې هم د حکومت و صوبې کې هم د حکومت و دا سوچ نه و چې راشه ته چې دا که نه عمران خان راوله څه وزیر اعظم راوله څه وزیر اعلی کوارټ ته راوله وکړه وزیر اعظم دپاره 50 کروڑ روپۍ سکیم څه شی ده هېڅ هم نه ده خپله ویر سره چې کومې منسټریانې وي هم د سوچ نه بار خبره وه د روپۍ ټک کار یې نه دا کړی صرف او صرف سوچ یې دا و چې د افریدي برادران چې کوم سکیمونه دي چې هغه ویسار که بس مو کامیاب یو نو خدای مسلمانانه ته هغو له سکیمونه ویلې ویساره یې ته تکړه شه خپل سکیمونه وکړه که نه مو باندې څوک ثابت کړي که نه چې یو کار کې مستې اخیستې ها داسې کار نه پرېږدو چې د مو علاقې د پی کې 80 فنډ وي چې دا که نه سټي ته یا شکردرې ته وړي هغه پیسې نه پرېږدو په هغو خود د مو حق ده هغه خپل حق ته چې څوک نشي ودرېدی هغه به څه مخکې کار وکړي د ګیس کار شولو د ګیس کار کې موږ په خپل دور اقتدار کې 31 کلو ته ګیس کړی دو یو کلي ته وکړلو وزیر اعظم هم دو وزیر اعلی هم دو یو کلی خو پرېږده ګمبد ته چا کړی ده ګیس تاسو خو حق جوړېدو چې تاسو ته خو یې راوستی وی که نه ګیس معلومات وکړو دا ایجوکیټډ کې ډېر ناست یو معلومات وکړو پورا کوهاټ کې په یو ځای کې بین نه ده صرف او صرف کوهاټ کې په دغه پی کې 88 باندې بین ده بس شکردرې کې اوس هم میټر یې ورته هر څه خلاص کرک کې خلاص دي انګو کې خلاص ویلې به امجد ویسارونکی ده عباس ویسارونکی ده چې دو کارونه ونه شي تره ته خو مې چا ووټ نه و ور کړی هغه کلی مینې نه ده جوړ 2008 کې هم نه ده جوړ 2013 کې هم نه ده جوړ 2018 کې هم ولاړو الیکشن کې نه ده جوړی مینې کارونه روان دا تېر شوي 20 سال 25 سال چې تا ایم پي توب ایم ان اے توب کړی ده که د هغو نه یې زیات نه وي کړی بیا هم حق نه جوړېږي ووټ ما ورکوو یار دا کارونه ویلې پاتې کېږي دا مو د لاس ویلې ویل چې مو اتفاق نه کوو نن زه فخریه دا خبره کوم چې د ګمبد د کوهاټ سټي مقابله کوي په ګیس کې وګورئ کابو کې وګورئ 10% 15% دا چې کوم علاقې لري د څرنګه تاسو دغه پاتې دي بالکل هر څه ته دغه ټک ټوک کار شته ده خو نن د ګمبد کې ګیس شته کوهاټ کې شته ګمبد کې هم شته کالج کیډر کالج شته هر څه شته دي ټول سہولیات ګراوند ټول سہولیات مو ورکړي دي خو تاسو راوځو تاسو اتفاق وکړو اتفاق کې ډېر برکات ده خلک وپېژندو
MNA جوړ شي MPA جوړ شي ووټ واخلي 15 کاله ما ته د کوهاټ کې یوه حجره د صرف د عظیم باغ نه علاوه وښیو چې دا 15 کاله خلاصوي اور MPA MNA اور نوست مو 24 غنټې دلته تاسو ته اویلیبل یو او باران راغلی و د تاسو د دغه د دوی محلې به درته وښیم دومره خصوصا دو خیال ساتلی ده که نه مې وي ساتلی تاسو راته وایو سل په سله کارونه خدای دا رزق واده خدای کړی ده خو ما خپل کوشش کړی ده چې تاسو ته زه خپل حق راورسم هېر کړي مې نه یو دا کمبې درته ولاړې دي ویلې پې تورونه نشته دي 4 کاله نه د مو د لاسه نشته دي شهریار مو منتخب کړو نه اهل خلق مو منتخب کړي بس خبره ختم تاسو لږ سوچ وکړو په اتفاق شو راته او راووځو راته اتفاق کې ډېر برکات ده آخر کومه پورې به چې دا که نه آخر دا موږ چې د کوم روان نسل د بچي چې دي ده دو به م MPA ته وداري MNA ته به وداري چې نه مو ته آبو مو ته بجلي مو ته ګیس دا الیکشن دا د 15 میاشتو شپږ میاشتو وی ګورو که نه دې الیکشن کې وګورو وکړو ورته اتفاق که د شهریار 9 سال کارونه او د 15 میاشتو کارونه مې د تره ولته زیات نه وو روان الیکشن کې زه تاسو ته سره راځم نه چې ووټ دپاره خبرې ښه داسې مو منظوره ده یو طرف ته 9 سال بل طرف ته 15 میاشتې داسې هم د سره ډیل کام لږ ځان ته سوچ وکړو دا ګمباد چې الیکشن راشي نه د کینډیډیټ د مو د کلي ده څه وشو ګمباد کې د کلي اتفاق مو ورته وکړو چلو صحیح ده پرشې کې څه وشو پرشې کې هم کینډیډیټ د کلي ده ها چلو دا دواړه خو د کلي شو د جابړ کې څه وشو د ملا صاحب ښځه د جابړ ده اوس کیسه دغځې ته راغله څه غلطه خبره مې کړې وي څه چا دل ازادي پې شوي وي هغې دپاره معذرت خپلې خبرې رالنډم د کمبو خبرې به مې سره تره وکړي انشاءالله تاسو دغه وخت چې کوم روان ده 2 میاشتې تاسو دا یوه میاشت محنت مو ته وکړو کورونو نه راووځو ملګرو ته یارانو ته دوستانو ته هغه تبلیغ وکړو راته مخکې 15 کاله تاسو په کورونو کې نو انشاءالله زه به تاسو ته راځم او تاسو له کمبو مسله د بجلي مسله د ګیس مسله د آبو مسله دا ټولې که حل نه شولې بیا راته وایو خوشحالګړ پورې ګیس ورسېدو ویلې دا د زیړې پټیالۍ حق نه ده چې دو ته مو ورسي دا ټول ځوانان به ګمباد ته راتلو دې به سبا کلو بیا به تلو یاد مو دي دا خبرې اوس د صرف ګمباد نه پاسه پورې په دغه علاقې کې 53 سکولونه جوړ شولو 54 سکولونه دا 54 سکولونو ته ما ګورو داسې 54 سکولونه چې جوړ شو هر سکول کې 12 نه 15 ویکنسیانې وي 12 کلاس 4 5 دا چې شي به ورسره ټیچران چې شي دا 54 سکولونو کې 450 نه 500 کسان برتي شولو زموږ خو یو کس هم د عظیم باغ نه نه برتي شوی نام یې ورته دا ویلي دي په میرټ مو برتي کړې ده چې چا ځمکه ده هغه وله کلاس 4 نوکري حق ده څوک ټیچر ده مو ورته دا نه دي ویلي چې دا کاس وکړه دا ما کوه په دې کې مونږ ګوتې نه دي والي چې کله سیټ ګوهر هغه و ناظم اعلی و چورلکي کې د مامزونه کس بولی اور یې برتي کړی و مو دغسې کار نه ده کړی چا یو کلي حق مو بل کلي ته نه ده ور کړی 2 میاشتې اول پرشې کې افتتاح کوله د سکول 33 نوکریانې پکې راغلې وې 33 نوکریانې صرف به د یو سی پرشې نه برتیانې کېږي نو 33 برتیانې چې یو یونین کونسل کې صرف ایجوکیشن کې کېږي خو 33 خندانونه شولو که نه روزګار روان شو کور ته ټیکل غم روان شولو دغه شینو ته لږ سوچ وکړو نو بس خپلې خبرې په دې خبرو لنډم سوال درته کوم چې تاسو دا درته هم نه یم چې ما ته ووټ راکړو تره ته مې ووټ ورکړو خپل ځان سره فیصله وکړو خپل ګریوان کې خپل ضمیر سره فیصله وکړو چې کوم کاس آیا د 3 کینډیډیټس کې د مو خدمت کوي شي مو کار کوي شي مو ته ریس شپه دې راکوي شي مغه ته ووټ ورکړو دا د حق جوړیږي خدای هم قرآن مجید کې ویلي دي چې خپل حق چې چا حق ده هغه ته خپل حق ورکړو موږ خپل کوشش کړی دی چې هر کلي حق هغو ته خپل یونین کونسل حق هغو ته خپل میلاو شي د کلي محلې حق خپل ورته میلاو شي ډېرې علاقې رانه پاتې دي چې ته اوس هم ابو نشته چې ته هېڅ هم نشته دي په دغه 2023 کې انشاءالله د روان وخت کې 4-15 کاله که همداسې خدای وغوښته تاسو راته په اتفاق شو دا ټولې مسلې به ختمې شي زه تاسو ته یوه بله خبره کوم د وزیر اعظم سیټ یا د وزیر اعلی سیټ نه علاوه په پورا KPK کې زه چیلنج درکوم یو MPA ما ته وښیو یو MPA چې دا کارونه په خپلې علاقې کې کړي بیا یې موږ ته ووټ ما راکوو دې نه زیاته څه شوله په قرآنونو په قسمونو په دروغو نه ده دا فتنې دروغو دور د هر کس راځي
دروغ او فتنه او بس دروغ قسمونه دروغ هغه په دوه باندې چلی اخر به کومه پورې چلی زه خپل خبر لنډم ډیره مهرباني ډیره شکریا که څه غلطه خبر نه شوي د تره نشان مې ترماز ده کوشش وکړو چې یاران دوستان مومندې خویندې ټول کورونه دا تبلیغ وکړو مو ډیره ان ایجوکیټډ علاقه ده هغې کې د اخر کې بیا نشان والا ډېرې مسلې جوړېږي نو راووځو راسره راووځو که نه راووځو پخه خبره ده ډیره مهرباني ډیره شکریا والسلام